رنګ د میکدې په بله واړوه، رنګ د میکدې په بله واړوه، وخانده کاسې په بله واړوه، ګورې ګورې زل پې دې لږ سڼ وهه، ګورې ګورې زل پې دې لږ سڼ وهه، غرونه غرونه شپې په بله واړوه، او راشه د رنګونو سپرلي راوله، راشه د رنګونو سپرلي راوله، داسې دا کوڅې په بله واړوه. سلامونه او نیکې هیلې په پروګرام د غره لمن کې زه باچا خان ننګیاله یو ځل بیا څنګه چې تاسو ته پته وي چې په پروګرام د غره لمن کې موږ ادبي خلک میلمه کوو، هغه خلک چې د ادب سره تعلق ساتي او ټول عمر دغه هڅه دغه کوشش کوو چې هغه خلک میلمانو کړو چې د هغو په لیک کې وزن یې پوهه څه پیغام پکې. نو نن یو ځل بیا موږ ځوان حسین شباب را میلمه کړی دی، کوم چې رباجوړ ځوان زلمی لیکوال دی. دا پر مهال په پېښور کې خپل زده کړې هم جاري ساتي او د هغه سره سره شاعري هم کوي. نو نن موږ غوښتله چې د صدام حسین شباب صاحب نه خواږه شعرونه واورو، ستاسو دپاره دغه شعرونه ریکارډ کړو. د ټولو نه مخکې صدام حسین شباب صاحب تاسو ته پروګرام کې سلامونه وایو، ډېره مننه دی کوو موږ له ټیم راکولو، د هغې سره سره خپل تعارف را سره. ډیره مننه ننګیال صاحب، زما نوم صدام حسین دی او تخلص مې شباب دی. دې ټیم کې د پېښور پوهنتون نه په پیس اینډ کمپلیکس سټډیز کې ایم پی ایل کوم، ایم پی ایل مې روان دی. زه خو بنیادي طور د باجوړ سره تعلق لرم، خو دې ټیم کې زه اوسېږم په ډسټرک مردان تخبهي کې او د سکول د ټیم نه شاعري کومه. د پوهنتون ادبي ستوري رودادنګار هم څه ټیم کې پاتې شوی وم، خو اوس هم لیکل کومه، کله کله بس کلامونه لیکم او لا روانې مو د حالات په د پښتنو چې څومره ستونزې راځي په هره ستونزه باندې ما څه نه څه لیکل کړي دي. روماني کلامونه مې هم لیکلي دي، ټپهیزې مې هم لیکلي دي. بس کوشش کوو د ژوند په منډو ترړو کې لږانې لیکل کوو. ډېره ډېره مننه. موږ له د وخت راکولو د هغه نه مخکې ستا سره کوم ملګری چې راغلی جواد اقبال مننه کوم، د سرتاج ابوبکر. نو بلکل دغه پروګرام کې موږ غزلې شعرونه اورو غوږ غوږ. د کلام نه مخکې اول به زه تاسو ته یو کلام ووایم، خو د کلام نه مخکې به زه تاسو ته یو دوه ټپهیزې ووایم، کوم چې زما یو روایتي انداز دی چې کله هم زه خپل کلام پیش کوم د هغې نه مخکې زه یو ټپهیزه دوه ووایم. نو ټپهیزه ده وایي ښه د جرګو او کار سړی ومه، ښه د جرګو او کار سړی ومه او د پښتنو د لار سړی ومه، په قوم اوچت د سر سړی ومه، وایي د ازمرو د ښکار سړی ومه، په تا مین شوم ګیدړان مې ځغلوینه. او یو بله ټپهیزه ده وایي زما په تا به زړه قرار شي، زما په تا به زړه قرار شي او که ته هر څو د بل په لار شي، راته که نور هم سور انګار شي، وایي که د پنځه ایلو پلار شي، زما به مینه پخوانۍ در سره وینه. او یو کلام دی وایي خاورې مې ارمان شو د خفګان خبرې مه کوئ، خاورې مې ارمان شو د خفګان خبرې مه کوئ، او پاڼې پاڼې رجم د جانان خبرې مه کوئ، او زه به درته څه قیسه د هغه مازدیګر کوم، زه به درته څه قیسه د هغه مازدیګر کوم، او بې اوره سوځېږم د باران خبرې مه کوئ. او مخکې شعر دی وایي نه راځي د امن سیلی دې وطن ته نه راځي، نه راځي د امن سیلی دې وطن ته نه راځي، سوځي چنارونه د افغان خبرې مه کوئ. او نه راځي د امن سیلی دې وطن ته نه راځي، نه راځي د امن سیلی دې وطن ته نه راځي، سوځي چنارونه د افغان خبرې مه کوئ. او مخکې شعر دی وایي هغه په تور ماښام چې دهقان د کوره وویستو، هغه په تور ماښام چې دهقان د کوره وویستو، زړه مې راډکېږي د دې خان خبرې مه کوئ. او هسې نه سیلاب دوباره بیا په پښتونخوا راشي، مخکې شعر دی هسې نه سیلاب دوباره بیا په پښتونخوا راشي، بیا به راسوری شي د اسمان خبرې مه کوئ. او مخکې شعر دی وایي نه راځي خوبونه زه بیا ټوله شپه شوګیر کوم، نه راځي خوبونه زه بیا ټوله شپه شوګیر کوم، او هسې سوچ مې اخلي د هجران خبرې مه کوئ. او نه راځي خوبونه زه بیا ټوله شپه شوګیر کوم، نه راځي خوبونه زه بیا ټوله شپه شوګیر کوم، او هسې سوچ مې اخلي د هجران خبرې مه کوئ. او مخکې شعر دی مقطع ده وایي وای شباب یو موټی شئ، یو چغه شئ یوه ناره،
وای شباب وای شباب یو موټی شئ یو چغه شئ او یوه ناره ټول قوم ته نظر وکړئ د ځان خبرې مه کوئ او یو بل کلام دی وایي مطلب ده وایي د ژبې سر لمې الفاظ د زړه د تله راځي د ژبې سر لمې الفاظ د زړه د تله راځي او چې په وړه خوله راته ووایي بیا به کله راځي او ښه سوچ پې وکړم خو ذهن مې پې کار نه کوي ښه سوچ پې وکړم خو ذهن مې پې کار نه کوي او بې درده خلک مې د درد تپوس له سله راځي او مخکې شعر دی وایي خیر دی که نن مې د بدن سوری په کاڼو ولي خیر دی که نن مې د بدن سوری په کاڼو ولي چې دنیا یې وغورځوي ماله به په خپله راځي او مخکې شعر دی وایي لارې نیولی نشم ډېر زیات زورور دی خدایه په بخښنې سره شعر دی وایي لارې نیولی نشم ډېر زیات زورور دی خدایه د جمعې ورځ ده شیخ به بیا دلته مانځله راځي لارې نیولی نشم ډېر زیات زورور دی خدایه او د جمعې ورځ ده شیخ به بیا دلته مانځله راځي او شبابه بس دی د خیالي دنیا نه بار راوځه شبابه بس دی د خیالي دنیا نه بار راوځه شپه شوله تیره چې خوب به تاله کله مننه کوم د صدام حسین شباب صاحب چې موږ له ټیم راکړو دغه پروګرام یې راسره ریکارډ کړو د یو بل پروګرام پورې ما ننګیال له اجازت راکړې